الله نور السماوات والأرض. د بقره د سورت د 14 15 او 18 آیتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ژباړه: دا هغه کسان دي چې پیرودلي دي ګمراهي په هدایت سره، نو هیڅ ګټه ونه کړه سوداګري د دوی، بلکې زیان یې وکړ او نو دوی لار موندونکي، یعنې د حق. تفسیر: له تجارت څخه مراد هماغه د هدایت په ځای د ګمراهي او ضلالت غوره کول دي چې اوس یې ذکر وشو، یعنې منافقانو په ښکاره ډول ایمان ونه مانه او په زړه یې کفر غوره کړ چې د هغه له امله په آخرت کې خوار او په دنیا کې بې اعتباره شول. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ژباړه: مثال د منافقانو یعنی په نفاق کې په شان د مثال د هغه چا دی چې بل کړی وي اور په تپو تیارو کې، نو کله چې روښانه کړي دغه اور هغه ځایونه چې چاپیر د هغه دي، نو مړه کړي الله رڼا د دوی او پرېږدي دوی په تیارو کې په دې حال کې چې هیڅ نه ویني. تفسیر: د منافقانو حال داسې دی لکه چې څوک په یوه تپه تیاره شپه کې د لار د موندلو او له ضررناکو شیانو څخه د ځان په امن کولو له امله اور بل کړي او په یوه لوی بیابان کې یو نری لاره ځان ته پیدا کړي. کله چې په رڼا کې لار ورښکاره شي نو الله تعالی هغه رڼا ترې مړه کړي او هغه په همغه توره تیاره شپه او ډاګ میدان کې وچ کلک ولاړ وي او هیڅ څیز الله تعالی نه ورښیي. همداسې منافقان هم د مسلمانانو له ویرې د شهادت د کلمې له رڼا څخه غوښتي چې کار واخلي، خو سمدلاسه یې لږ څه فایده لکه د ځان او مال ساتنه ترې واخیسته، نو وروسته له مړه کېدو څخه په دردناک عذاب اخته شول. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ژباړه: دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو بیرته نه راځي دوی، یعنې له ګمراهۍ نه. تفسیر: یعنې کاڼه دي چې رښتیا او حقه خبره نشي اوریدلی، ګونګیان دي د حق له اقرار او رښتیا ویلو، ړانده دي د حق له لیدلو او د خپلې ګټې او تاوان له کتلو نه. چې څوک کوڼ هم وي ګونګی هم وي نو هغه به په څو ډول په لار راشي. هو که یوازې ړوند وای نو یا به یې چاته غږ کاوه یا به یې د کوم سړي خبره اوریدله، نو له دوی ځینې هیڅ هیله او توقع نه کیږي چې له ګمراهۍ او بېلارېتوب ځینې مخه واړوي او په سمه لار راشي.